د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له نغلوبند سره نږدې د 10 میګا واټ لمریزې برېښنا د تولید پروژې د جوړولو چارې پیل شوې. د هیواد د پرمختګ لپاره د اسلامي امارت رهبري متحده ده. یو نوی هغې نن دلته دا و چې دغه 10 میګا واټه برېښنا دلته نوره د جوړېدلو سولري برېښنا چې دلته له مخکې نه 188 میګا واټه هایدرو یعنی آبي برېښنا موجوده ده، خو 10 میگا واٹ نوره د سولری برېښنا افتتاحاً وشوه. پروژه مالکش وزارت انرژی و آب است که خوشبختانه کار عملی از پروژه به شرکت مشورتی گرین استیت پاور تسلیم داده شده و شرکت گرین استیت پاور خوشبختانه بایم که پروژه را دریافت کرد و در آینده های نزدیک کوشش داره که در بخش برق تا مبلغ 100 میلیون دلار دیگه سرمایه گذاری کنه. حکومتي مسؤلین وویل چې دا ډول د لمریزې برېښنا نورې پروژې به هم پلي کړي ترڅو افغانستان د برېښنا په برخه کې د ځان بسیاینې حالت ته ورسیږي. اسلامي امارت د کورني برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او پر اکثرو پانګوالو یې له اولې ورځې دا ټینګار کړي چې هڅه وکړي افغانستان د خپلې برېښنا څښتن او د نورو له اتکا څخه یې خلاص کړي. د همدې هلو ځلو په پایله کې نن دا د 10 میگا واټ لمریز برېښنا د پروژې د پیل شاهدان یو. مسؤلینو همداراز زیاته کړه اسلامي امارت د برېښنا اهمیت ته په کتو په تلک تر ترکمنستان څخه د راتلونکي 1500 کیلو وولټ لین پروژې د چارو د بشپړولو قرارداد د یو کان په بدل کې افغان انویسټ شرکت ته ورکړي چې په دې سره به افغانستان ته د سلګونو میگا واټ برېښنا د انتقال زمینه برابر او په کلني ډول به 200 میلیون ډالر سپما شي. په راتلونکو څو ورځو کې به د یوې بلې سترې ملي پروژې د یوې لویې برخې د بهره برداري شاهدان واوسو چې دا به په خپل مجال کې د افغانستان په تاریخ کې یو بېساري ګام وي انشاءالله تعالی. د 10 میگا واټ لمریزې برېښنا تولید دغه پروژه د اسلامي امارت په ملاتړ د خصوصي سکتور له لورې د یو کال په موده کې بشپړېږي چې شاوخوا 200 میلیون افغانۍ پانګونه پرې کېږي.